پس خو ستاسو دا خپې دي که نه دا څو خپې دي ورګه دوه شو او دوه څو شو څلور ورسره دوه ستا جمع که څو شو شپږ ستا دوه خپې جمع که اته ستاسو خپې دي دوه دي اته او دوه څو شو لس خپې شو که نه اوس دا لس خپې دي که نه لکه اوس د دې زما خپې م ورسره که خو زما راغونډې دي دا زه دې م ورسره کړم دا هم د دې م حق دی خیال دی خو ځوړندې خو نه دي ستاسو خپې ځوړندې دي ښه اوس غوږ کې ده ښه ته خاندې غوږ کې ده اوس خبرې ته غوږ کې ده اوس خبرې ته غوږ کې ده اوس کامیابي راځي خلک وایي که نه وایي دومره محنت وکړه چې کامیابي دې خپې ښکل کړي دا خو منې که نه اوس کامیابي هلته نه را روانه ده هغلته اوس کامیابي دا روانه ده پوه شوې د دې خبر کې غټ مقصد د غوږ کې ده اوس کامیابي هلته نه روانه ده روانه دلته ورسېده د کامیابي چې کله خپې ښکلوي او ستاسو بوټان جرابې چې نه جرابونه بوځي دا به ستاسو خپې ښکل کړي په خپله ووایه دې د وجې مونږ لکه دا سکیم اوس روان کړی دی مونږ اوس داسې کسان ګورو چې هغه لکه هغوی ته وایو چې لکه چا چې جرابې څوک نه وینځي هغې مهرباني وکړي جرابې وینځئ خیال دی نو ما اوس دا سکیم روان کړی دلته زه نومونه لیکم که نه د هغه کسانو اوس تو ته څه پته ولګېده چا جرابونه بېلاړه دا خو به کامیابۍ ته پته لګي خو کامیابي دا خواله راله او ستا قدمونه یې ښکل نه کړه واپس تا نه لاړه مطلب دا ستا جرابو بوی کو جرابې به ته وینځې که اوس کامیابي تا خواله راله او ته کامیاب شو ته تا لپاره چې زه کامیاب شوم ته به ډایرکټ پته ولګي چې زما جرابو بوی نه کوو ځکه زه کامیاب یم خیال دی بلکل نو اوس مونږ دا اوس راغلی ما دلته په دې دلته کسان نور مې هغې باندې مې جرابې بدلې کړې او هغې هلته جرابې هغه نو ما یې لکه تاسو کامیابي غواړئ وي او ویم تاسو غواړئ هغې ته ما وویې ویم تاسو غواړئ چې کامیابي ستاسو خپې ښکل کړي هغې وي او ماشاءالله جرابې مې دوه درې جوړې ورکړې جرابې زه سره بیا کېږدم ښه اوس به زه نمبر په نمبر به داسې راځم په خبره پوه شوې داسې نه زه خپې نه چې کوم تاسو ما ته به وایئ چېرې ما څو ورځې پس جرابې بدلې کړي یا ما بدلې کړي دي یا نه پوه شوې ځکه چې کامیابي خو خامخا کامیابي چې خواته راځي هغې ته پته خو لګي که نه بس ما جرابونه خو بې نسي زه واړې جرابې استعمالوم روزانه یې چینج کوم ګوره هر یو غل وایي زه غل نه یم خیال دی دی خیر دی چک یې که بس نه زه نه چک کوم زه لیونی خو نه یم تاسو جرابې به زه بویم خیر دی بوی یې که خو لکه زده که هر یو غل وایي زه غل نه یم اوس دی به وایي زما جرابې پاکې دي خو ما ته څه پته پاکې دي که ښه دي کامیابۍ ته به پته لګي ورګه ځان وایي خلاص شو اوس زه به پاسم ځکه چې خامخا صبر وکړه پین خو هېر ما نه پینه مېر شو که نه آیا ورګه شته نه نشته ستا څه نوم دی عتیق الله عتیق الله جرابو ته ضرورت شته شته بس یو جوړه ستا شوې ښه شماره ځان سره تا ته شته که نه نشته اوکې تا ته نه ما هغسې ډېر نشته صحیح ده تا ته نشته د دې مطلب دا دی چې عتیق الله ستا د کامیابۍ چانس ډېر دی وایي ولې ځکه ده ته به زه نوې جرابې باچوم خیال دی دله به زه نوې جرابې ورکوم عتیق الله غاړه راکړه دا ونیسه دا داسې سوچ وکړه چې دا تا د کامیابي غاړه درکوي دا زه غاړه نه درکوم دا داسې سوچ وکړه چې کامیابي ته له غاړه درکوي غاړه راکړه السلام علیکم عتیق الله ستا چانس ډېر دی ښه اوس زه ځم هلته ځم او په منډه تله یو جوړه جرابې راړم صحیح ده خیال دی لکه صفا خبره وکړه خیال دی اوس تاسو صحیح ده پاکې خو کامیاب یو که نه دا راته ووایه کامیاب یم مونږ کامیاب یې خو دا په پښتو نه پوهېږي ځکه کامیاب شو فارسیوال دی که ته نه پوهېږې فارسیوال دی وایي د ځکه وایي او وایي تا ځکه وایي او هېڅ خبر نشته هېڅ خبر نشته ښه راوړم خو دغه دی دا خیر تاسو جرابې خو صرف دل راړم خو لکه تاسو کامیاب یې مونږ کامیاب یو ته څومره کامیاب یې زه 80% کامیاب یم 80% جرابې مې اوس چینج کړې ښه جرابې نه لکه 80% کامیابي لکه څنګه ته 80% کامیاب یې زه داسې کامیاب یم پوه شوله 80% چې تو خبره په جرابو وکړه جرابې مې اوس دستي چینج کړې چېرته تلم ښه جرابې بوی مې یې نسي صحیح زه داسې کار کوم ښه اضافي دغه نه کوم راځم زه که ما ته هلته نور کسان هم دي که نه تا له جوړه جرابې راړم بیا راځم صحیح ده تاسو خپلو کې ګپ ولګوئ صحیح ده ډېره مننه او زه انشاءالله او روژه خو شته که نه ټولو ماشاءالله ښکلې مړه بس دغه لس تېرې شوې او شل پاتې شوې خیال دی لس روژې تېرې شوې پرسي وې که نه ته 10 روزه تېر شده 20 روزه
ماندا ماندا اوکے صحیح ده السلام علیکم